د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا او بله ورځ د هیواد په 13 ولایتونو کې د واورې ورېدو، تیز ورښت او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. په دغو ولایتونو کې بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بایدغز، سرپل، غور، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، غزني، بامیان، دایکنډي، هرات او سلنګونه شامل دي. یاد وزارت ویلي د ورښت کچه په بېلابېلو سیمو کې له 10 څخه تر 15 مترو پورې اټکل شوې ده. د لوګر د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوري د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو سیمه کې یو عامه بند جوړېدو چارې پیل کړي دي. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید احمد امین هاشمي وایي چې په یاد بند کې به میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې وکرل سي. اوچا ویلي افغانستان کې د ماینونو پاکولو همکارانو لخوا د 1983 کال راهیسې تر دې دمه 14 میلیونه ناچاودي توکي پاک شوي دي، چې 740 زره د پرسونل ضد او 30480 د وسایدو ضد ماینونه دي. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلینو نن د دغه ولایت له کانونو څخه د تازه استخراج شوو زمردو د پلورلو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیري وایي چې نن د هیواد پر سوداګرو د 3640 قرات زمرد د 198,400 ډالرو په ارزښت د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. د حماس ډلې مشر وایي له اسرائیلو سره د اوربند هوکړې ته د رسېدو په حال کې دي. تر دې مخکې هم د اسرائیلو برمته شوو د خلاصون احتمال په اړه راپورونه ورکړل شوي وو.